السلام علیکم. د کابل نه یو ډیر خفه کوونکی خبر راغلی دی. نن غرمه د کابل په تر ټولو مصروفه سیمه شهر نو کې یوه سخته چاودنه شوې چې پکې د ګڼ شمېر خلکو د مړینې او ژوبل کېدو خبرونه رارسېدلي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین کانه د دې چاودنې پخلی کړی او ویلي دي چې په پیښه کې څو کسان مړه او ژوبل شوي دي. که څه هم سرکاري شمېرې لا نه دي راغلي خو وایي چې د ځینو ټپیانو حالت ډیر مرګونی دی. د پیښې ځای ته نږدې ایمرجنسي هسپتال انتظامي ویلي چې دوی ته تر اوسه 2 کسان راوړل شوي دي. افسوس دا دی چې په دې کې 7 کسانو په هسپتال کې ساه ورکړې ده. په زخمیانو کې ماشومان او ښځې هم شاملې دي. ډاکټران وایي چې د ځینو ټپیانو اپریشنونه روان دي او کوښښ کوي چې د هغوی ژوند وژغوري. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا چاودنه چا کړې ده، خو د کابل په شهرونو کې د دې پیښې نه پس سخته ویره خپره شوې ده. الله دې په افغانستان خیر وکړي. د نورو معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ.